خوست ښاروالۍ ریاست له ولایت مقام سره په ګډه همغږۍ یو شمېر هغه سړکونه او پلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي چې له اوږدې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله بندي پاتې شوي وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي ټول هغه سړکونه او پلې لارې به بیرته خلاصې شي چې د ښار په تفصیلي پلانونو کې شاملې وي. د دوی په وینا د دغو لارو پرانیستل به د ښاریانو او موټر چلوونکو د تګ راتګ ستونزې راکمې کړي او تر ډیره به په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. زموږ رهبري ولایت او همدارنګه شروات صاحب په دې باندې ډیر ټینګار کوي. هغه لارې چې تفصیلي پلانونو کې موجودې دي او عملاً په ساحه کې بندې پاتې شوې وې، هغې د خلاصون دپاره ولایت کې یو کمیسیون ټاکل شوی و چې هغه د رئیسانو په سطحه و. هغې دپاره دوی موږ ته مخته لار ښیي چې دغه لار خلاصه کړي. شروالي په هغې باندې اقدامات کوي چې اوس فعلاً خو د والي صاحب کور مخې ته یو سړک خلاص شوی دی او همدارنګه د قبایلو په ریاست کې هلته یو بنده لاره وه، د هغې خلاصون چارې هم روانې دي. اوس په ساحه کې لښتۍ اول جوړېږي، نور به همغه لاره هم خلاصه شي. بل لور ته خوستمیشتي ولسونه د دغو لارو لا پرانیستل کېدو خوښ دي. دوی وایي پخوا چې دغه لارې بندې وې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو. په ځانګړي ډول ناروغان او هغه کسان چې بیړني کارونه به یې لرل نشوی کولی خپل کارونه پر وخت ترسره کړي. دوی غوښتنه کوي چې پاتې هغه سړکونه او پیاده لار دې هم خلاصې شي ترڅو د خلکو ورځنی تګ راتګ له ستونزو سره مخ نشي. مخکې نسبتا لکه خوست ولایت وړوکی دا موټرې زیاتې دي، نو مخکې به بیروبار بیخي زیات و. تقریبا لنډ مهاله د اوږده ساعتونو دپاره به خلکو انتظار کوو. د مریضانو دپاره به لاسرسی نه کېده، د مکتب ماشومان به. نو اوس دغه لارې چې خلاصې شوي دي د خلکو دپاره بیخي سهولتونه زیات شوي دي. نو دا لارې که تاسې وینئ دغه پخوا تګ بندې وې، دې لار باندې تګ راتګ بند و او اوس الحمدلله هر څه په ازاده فضا کې تګ راتګ کولی شي او که مریض ده که روغ ده که ناروغ ده هر څوک خپل لار سیده ځي، مشکل نشته ورته. نو شروال هم زیاته مننه چې داسې یو ښه اقدام ته شروع کړې ده او د والي صاحب کور لارې دي، نورې مختلفې لارې دي، دا ټولې لارو باندې کار روان ده او دغه سیمټو نندارې دغه ټولې جګې کړلې لرې کړلې. نو حکومت نه ډېر زیات خوشحاله. دا یادونې وړ ده چې د خوست ښاروالۍ ریاست له لورې د ښاري نظم او د ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه هغه ګډۍ او وړه کاروبارونه چې د سړکونو او پلې لارو پر سر یې فعالیت کوو ټاکلي ځایونو ته لیږدول شوي چې د ښاریانو لپاره هرکلي سره مخ شوي دي.